د کهانۍ شروعات کیږي په سکاټلند کې په یو ډیر سنسان آیلینډ کې یو مایکل نومې سړی یوازې اوسیږي. چلته د هغه نه علاوه نور څوک هم نه اوسیږي، صرف د هوا اواز اوري او د سمندر شور، او هغه سره یو وفادار سپی وي. او هر هفته به یو جیسي نومې جینۍ د خپل تره سره هغه ځای ته راتله چې د مایکل دپاره به د خوراک سامان راوړو، خو مایکل به هغې سره هم نه میلاوېدو او داسې لګېدو چې د مایکل انسانانو نه الرجي ده. یو ورځ جیسي ولې د خوراک سامان راوړي او په هغې باندې یو ګفټ کیږي چې دا ګفټ یې ولې د زړه نه راوړی چې څنګه جیسي د هغه ځای نه لاړه شي، نو هغې نه پس مایکل د خپل کور نه راوځي او هغه د خوراک هغه سامان اوچت کي او هغه ګفټ هم داسې پرېږدي او ټوله ورځ به هغه په کور کې ناست او چې د شطرنج لوبه به یې هم کوله نو ځان سره به لګیا و. یوه ورځ جیسي هغه له راشي او دروازه ورته ټکول شروع کي، نو مایکل خو دروازه کولو کې او خپل د خوراک سامان ترې راواخلي، خو چې څنګه دروازه بندوي نو جیسي ورته خپه کیږي او ورته دا ووایي چې موږ د ډېر وخت نه دلته راځو، ته موږ سره خبرې هم نه کوې، زموږ نه لرې تښتې، اخر ولې؟ خو مایکل د هغې خپه د دروازې نه اخوا کي او هغه دروازه بنده کي، خو هغې نه پس جیسي هغه ګفټ په دروازه کې کیدي او کشتۍ طرف ته روانه شي. اوس په سمندر کې موسم ډېر خرابېدو والا و، تورې ورځې هم راغلې او داسې لګېدو چې سمندر کې طوفان راتلو والا دی چې جیسي هم زر خپلې کشتۍ ته وخیږي او دا طوفان دومره تیز شي چې دې سره د دې دواړو کشتۍ واوړي او د مایکل هغه سپی د کړکۍ طرف ته ګوري او د ژړا په شان اوازونه کوي. نو مایکل چې هغه د کړکۍ طرف ته وګوري نو هغه پوه شي چې ضرور څه ګړبړ دی، هغه زر بهر راوځي او په خپله کشتۍ کې کینی او سمندر طرف ته ور روان شي. جیسي خو د سمندر سطح ته راشي خو د هغې خپه په جال کې نښتې وي او سمندر یو تیز لهر راشي چې د دې د وجې هغه واپس سمندر کې ښکته لاړه شي او بېهوشه شي. نو مایکل زر سمندر ته ورټوپ کی او جیسي د هغه جال نه راخلاصه کی او بره کشتۍ ته راوخیږي او د هغې د تره د بچ کولو کوشش یې هم کو، خو اوس ډېر زیات لیټ شوي وي، د جیسي تره مړ شوي وي په اوبو کې او هغې نه پس مایکل جیسي له CPR ورکي چې کومې اوبه یې تېرې شوي دي هغه ته واپس راوباسي. نو د شپې په ټایم کې چې جیسي په هوش کې راشي نو هغه د خپل تره باره کې تپوس وکړي، نو مایکل ورته ډېر په خفګان سره وایي چې هغه اوس په دې دنیا کې نشته. نو دې سره جیسي ډېره زیاته خفه شي. هغې نه پس مایکل د جیسي خپه چیک کړي ولې چې هغه د جال د وجې کټونه پکې راغلي وي او ډېره زیاته زخمي شوي وي. نو جیسي ورته وایي چې تا پولیس ته ولې ونه وې د دې باره کې، خو مایکل ورته وایي چې چوپ چاپ آرام وکړه، خو جیسي ورته وایي چې ما د دې آیلینډ نه بوځه خپل کور ته، ولې چې زما خاندان به زما انتظار کوي. خو مایکل ورته وایي چې ما ته پته را ستا مور مړه شوې ده او تا سره کله پلار میلاو شوی هم نه دی، نو د دې د وجې ستا څوک هم نشته. او هغې نه پس چې مایکل د خپل سپي سره بهر وځي نو جیسي د دراز نه چاړه راواخلي او زر خپل بیډ ته راشي او د بالښت د لاندې پټه کي. د شپې په ټایم کې جیسي ډېر یرونکي خوب ویني چې د هغې د وجې هغه په خوب کې اوازونه کوي، نو چې مایکل ورله راشي او په هغې لاس کیدي نو جیسي زر د بالښت د لاندې چاړه روباسي او د مایکل په مرۍ باندې کیدي. نو مایکل ورته وایي چې دا صرف یو خوب و او هغې نه پس هغه ورته دا ووایي چې چاړه به څنګه نیسي. او هغې نه پس مایکل د جیسي خیال ساتل شروع کی چې د خوراک نه وله تر باترومه پورې به بوتله او د جیسي زخم اوس ورو سمېدو والا وي چې د دې د وجې هغه بهر هم وتې شوه چې مایکل دا وګوري نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي. نو جیسي د مایکل نه تپوس وکړي چې ته زما تره څنګه پېژنې، نو مایکل ورته دا وایي چې موږ دواړه په آرمي کې یو. نو جیسي ته د نوم تپوس وکړي چې ستا څه نوم دی، خو مایکل ورته خپل نوم ونه وایي او هغه ورته وایي چې ستا د دې سپي څه نوم دی، نو مایکل ورته وایي چې زما د سپي نوم هم نشته، چې هغې نه پس جیسي د دې سپي نوم جیک کیدي. هغې نه پس مایکل د جیسي د خپې زخم چیک کي نو هغې کې انفیکشن وي. نو مایکل ورته وایي چې زه تا هسپتال ته نشم بوتلی، خو د ضروریات سامان به درله دلته راوړم. نو د مایکل د تلو نه پس جیسي هغه کور چیک کول شروع کی چې هغه په دراز کې هغه تحفه وګوري چې کم دی مایکل له ورکړې وه، چې هغې کې یو وړوکی لایټ هاوس جوړ شوی وي چې کم په دې جزیره کې جوړ شوی دی. هغې نه پس موږ په لندن کې یو د حکومت میټینګ وینو چې هغې کې یو مینافورډ نومې سړي ته ډېرې زیاتې خبرې کوي، ولې چې هغه یو پروجیکټ شروع کړو چې د هغې تیا نوم و او د هغې کار دا و چې په دې ځای کې کمې کیمرې لګېدلې وې، د هغې په ذریعه باندې به دوی خپل دښمن را پیدا کولی شو. نو مینافورډ ورته وایي چې د دې د وجې موږ ډېرې حملې ودرولې دي. نو هغې نه پس چې دا میټینګ ودرېږي نو مینافورډ سره وزیر اعظم میلاو شي او هغه ورته دا ووایي چې دا یو تا ډېر ښه پروجیکټ شروع کړی و، خو موږ به اوس داسې شوق وو چې تا به د خلکو په مخ کې موږ د نوکرۍ نه وباسو، خو ته به پټ دا پروجیکټ چلې او ستا په ځای به موږ یو روبرټا نومې هغه په نوکرۍ ولګوو. هغې نه پس موږ په سکاټلند کې مایکل وینو چې هغه پوره کوشش کو د کیمرې نه ځان بچ کو چې زه په کیمره کې را نشم، او هغې نه پس هغه خپل سامان واخلي نو چې څنګه د یو سټور نه بهر روځي نو څه جینکې ویډیو جوړوي چې په هغې کې د مایکل شکل راشي چې دا زر دغه ډیټابیس ته ورورسي او دې داسې منشن کړي پکې چې دا یو ټیرریسټ دی. د روبرټ خپلو کسانو ته وایي چې زر یو ټیم تیار کړي او ده پسې ورولېږي. هغې نه پس مایکل خپل ځای ته راشي او هغه د جیسي د زخم په ټایم وکړي او ورله داسې کپړې
خبرې وروړي چې هغه په جیسی باندې راتلې او د شپې په ټایم کې چې دوی خوراک کوو نو چې مایکل په دوربین کې وګوري د دوی طرف ته یو کشتی را روانه وه نو مایکل جیسی ته وایي چې ته زر په باتروم کې پټه شه او آواز ونه کړې چې جیسی زر ځان سره چاړه واخلي او په باتروم کې پټه شي هغې نه پس مایکل بهر روزي نو هغه ځای کې فوجان راغلي وي چې مایکل زر یو رسۍ کټ کړي او یو کاڼی د دوی طرف ته ور روان وي چې هلته یو جالم اکټیویټ شي او هغې کې یو فوجي ګیر شي ځان ته یې د اوبو طرف ته راکاږي او هغې نه پس مایکل لایټونه ولګوي چې فوجانو نایټ ویژن اچولي وي د دې د وجې هغې ته صحیح په نظر سره نه راتلل چې هغې زر خپل نایټ ویژن وباسي او هغې نه پس هغه فوجان په مایکل باندې فایرنګ شروع کړي مایکل پس یو فوجي بره وروخیږي خو مایکل په پلاټین وارو کې او هغې نه پس په فلیر ګن وچلي او ویې سوځوي او اوس مایکل هغه فوجانو سره په جنګ وي چې دې کې یو فوجي د مایکل کور ته راننوځي خو هغه سپی پې حمله وکړي هغه فوجي دې په سچل باندې ځان بچ کړي او هغه سپی باندې ډزې وکړي او مړ یې کړي او هغې نه پس هغه فوجي د باتروم طرف ته ور روان شي چې په لته باندې هغه د باتروم دروازه کولو کړي او هغه جیسي نه ډېره په اسانه سره چاقو واخلي او هغه اوچته کړي او بهر روځي او بل خوا مایکل یو فوجانو سره په جنګ و چې هغه پسې به یو فوجي راتلو او مایکل به هغه ډېر بې رحمۍ سره قتل کو هغې نه پس مایکل د جیسي چغې ووري چې هغه زر دغه فوجي نه یو ټوپک راوچت کړي او هغه فوجي ولي چې کوم جیسي یې په اوږه کړې وه چې جیسي ترې لږ اخوا شي هغې نه پس هغه آخري فوجي مړ کړي خو مایکل چې هغه فوجي له خوا له راشي د دې فوجي په ورده کې یو کیمره لګېدلې وي چې هغه هر څه ریکارډ کوي هغې نه پس مایکل زر خپل کور ته راشي او هغه چې وګوري د هغه سپی مړ پروت وي نو مایکل چې دا وګوري هغه ډېر زیات خفه شي او په خپل سپي باندې لاس ووهي او دا ووایي چې ما معاف کړه ته ما بچ نه کړې هغې نه پس هغه چاته رینګ وکړي او ورته ده ووایي چې زه در روان یم او د خپل موبایل نه بیټري وباسي چې سیګنل یې مې ټریس نه شي هغې نه پس مایکل جیسي ځان سرې کړي او په هغه کښتۍ کې کښېني او هغه جزیره پرېږدي او هغه ځای نه لاړ شي نو بل خوا چې روبرټ ته پته ولګي چې زما ټیم ختم شو نو هغه یو سپیشل ایجنټ تیار کړي او هغه ورپسې ورولېږي او هغه ورته ده ووایي چې د جیسي بیکګراونډ روباسي چې دا څوک ته د کوم ځای ده بل خوا مایکل او جیسي سکاټلینډ ته راورسي نو جیسي دا وګوري چې مایکل ډېر زیات زخمي دی نو جیسي ورته وایي چې چېرته ودرېږو چې ستا د زخم پټۍ وکړو خو مایکل ورته وایي زه صحیح یم هغې نه پس دوی په پټه باندې په دې ښار کې روان وي چې یو داسې ځای ته ورورسي چې هلته یو ګاډي وي نو مایکل ورته وایي چې دا استعمالېدی شي هغې نه پس مایکل جیسي له ټوپک ورکړي او ورته دا ووایي چې زه دې کور ته وځم او ته ټوپک په لاس ودرېږه هغې نه پس هغه دې کور ته وردن نه شي او د ګاډي چابي تلاش کول شروع کړي خو دغه ځای کې یو وړوکی ماشوم دی وویني او ډېر زیات ویریږي چې اچانک د دغه کور مالک هم راشي ټوپک په لاس ده ته ولاړ وي او حالات خرابېدو والا وو خو دغه ځای کې جیسي د شاته نه پرې راشي او دغه سړي ته وایي چې د مایکل د زخم علاج وکړه بل خوا روبرټ ته د خپل ټیم یو جینۍ ووایي چې زموږ په دې سیسټم کې ګډوډي ده ولې چې څه وخت مخکې موږ ته یو تصویر ښولی و چې دا یو ټیرریست دی د هغې په ځای یو بل تصویر یې وښو او هغې چې د مایکل بیکګراونډ وګوري نو هغه یو آرمي والا وي او هلته یې دا لیکلي وي چې دا مړ شوی دی په جنګ کې نو روبرټ پوه شي چې څوک داسې دي چې هغه موږ مجبوره کوي چې خپل کسان مړه کړو خو لږ وخت پس هغې ته په سیسټم باندې نوټیفیکیشن راشي چې یو هلک پولیس ته رینګ کړی دی او ډېر زیات جاړي هغه دا وایي چې څه کسانو زما پلار ګیر کړی دی نو روبرټ زر خپل ټیم هغه ځای ته ورولېږي او هغه خاص ایجنټ هم ورپسې ورولېږي نو مینافورټ چې هغه ریکارډینګ وګوري نو هغه هم ډېر زیات حیرانه شي چې مایکل لا تر اوسه پورې جمدی دی او هغې نه پس مینافورټ هغه ایجنټ سره رابطه وکړي چې د هغه ورکمین نوم وي او ورته دا ووایي چې دا یو بلیک اپریشن دی او ته به صرف د دې باره کې ماته انفارم راکې او ایجنټ ورکمین دا د مخکې نه د مینافورټ کس و د دې د وجې هغه د ده خبره ومني مینافورټ ورته دا ووایي چې مایکل او جیسي دواړه قتل کا او هغه د کور مالک د مایکل د زخم پټۍ کوله چې دې کې اچانک پولیس هلته راورسي خو په پولیس والا ته دا اورډر میلو شوي چې حمله پې نه کوي نو چې څنګه هغه د کور مالک دروازه کولو کړي دې کې په ایجنټ ورکمین د لرې نه په سنایپر باندې ډز وکړي چې هغه په سر باندې ولي او مړ یې کړي نو مایکل زر هغه ماشوم راونیسي او هغه د مرګ نه بچ کړي نو هغه ورکمین په پولیس والا باندې ډزې شروع کړي او مایکل د شاته دروازې باندې تښتېدو والو چې هلته یو دوه پولیس راشي نو مایکل هغې سره جګړه شروع کړي او هغه دواړه پولیسان بېهوشه کړي او هغه د پولیس والا دومره بې رحمۍ سره ووښي چې اخري پولیس هغه سره د مقابلې کوشش هم ونه کړي او د ګاډي چابي ورله ورکړي او مایکل په هغه ګاډي کې کښېني او ډېر تیزۍ سره د هغه ځای نه وځي نو روبرټ چې دا وګوري هغه ډېره زیاته حیرانه شي او هغې هغه ایجنټ ته کال کو خو د هغه نمبر بند وي ولې چې هغه ایجنټ ګاډي کې ناست او مایکل پسې شاته ور روان وي او هغه خپل ګاډی د مایکل ګاډي سره ټکراو کړي او هغې نه پس بیا هغه ایجنټ ډزې شروع کړي چې شیشې خو ورلولې خو څوک پکې زخمي نه شي او هغې نه پس دا دواړه ډېر په تیزۍ سره د ځنګل په لاره باندې روان وي چې مایکل اچانک یو بل موړ واخلي خو هغه ایجنټ خپل ګاډی کابو کړي او هغه پسې بیا شاته را روان شي لږ وخت پس مایکل خپل ګاډی سلو کړي چې دې سره د دغه ایجنټ ګاډی مخکې شي او هغه هغې ګاډي له یو ټکر ورکړي او ولټېږي او هغې نه پس مایکل او جیسي دغه ځای نه وتښتي او لږ وخت پس مایکل د جیسي سره یو کنسټرکشن ځای ته راورسي بل خوا موږ هغه ایجنټ وینو چې هغه اوس هم ژوندي وي او هغه په روډ باندې مخکې را روان وي چې لږ وخت پس د پولیس ګاډی راشي او هغه ایجنټ هغه پولیس والا مړه کړي او د هغې په ګاډي کې کښېني هغې نه پس روبرټ د مایکل باره کې مینافورټ ته رینګ وکړي چې تا هغه پیژنې او که نه نو مینافورټ ورته وایي چې دا یو ایجنټ و او دلته یو داسې میشن ورکړو چې هغه ډېر سیکرټ و
او دې پټولو کې ډیر زیات ماهر مو نو پاغه باندې مونږ شکی شو او هغه پس مونږ یو ټیم ورولېګو خو مایکل دا غزنه غیب او مینافورت روبرټا ته دا وایي چې خپل پوره طاقت ولګاوه او دا سړی ودروا کني دا زمونږ د پاره خنوي نو هغه نه پس روبرټا د مایکل فایلونه چک کړي نو هغه ته دا پته ولګي چې مایکل یو ایرانی ساينټیست په تختیدو کې مدد کړو ولې چې هغه دوی ته د نیوکلیر پاور باره کې جانکاری ورکړې و نو هغه نه پس د مړ کېدو اورډر ورکړو خو مایکل هغه مړ نکو نو مینافورت یو خفیه کیمره لګولې او روبرټا ګوري چې هغه د دې فایلونو باره کې ریسرچ کوي نو هغه پوه شي چې اوس هر څه ګډوډه طرف ته روان دي هغه نه پس موږ جیسی او مایکل وینو چې مخکې روان یو بل سره خبرې کوي نو جیسی تر خاندان باره کې تاسو کې چې ستا خاندان شته کو نه نو مایکل وته وی چې زما خاندان نشته هغه ته چې دا ډیره ښه خبره ده ولې کو زما خاندان نو زما د پاره بیا ډیر مشکلو ژوندۍ تیرول ځکه چې زه ول نه ډیر په مشکلاتو کې ګیر یم د لږ وخت سفر نه پس هغه یو خار ته راورسی او د گاډي نه چروزي نو خپل مخونه پټ کړی وي چې موږ کیمرې کیپچر نکي خو دغه ځای کې بدقسمتۍ سره یو گاډي تیریږي او دغه کیمرا هغه رونیسي چې د سره سیستم ته ډایرکټ پته ولګي چې دغه دوه کسان دي نو مینافورت چې د دې د لوکیشن باره کې پته ولګي اول خو هغه د ویډیو نه دی ایډیټ کې ولري کی او دغه لوکیشن هغه ایجنټ ته ورولېږي چې دوی زر تر زر ختم کا او هغه نه پس جیسی او مایکل یو زوړ چرچ ته ورشي چلته د مایکل زوړ مرګري ارتر ناسوي او هغه بغیر د سوال دی په گاډي کې کینی او خپل کور طرف ته را روان کی چې د کور په یو ځنګل کې وی چې ډیره شانت علاقه وی هغه نو هغه کور ته چې ورسی نو هغه ځکه جیسی دوايان یو ګوري هغه پوه شي چې دا یو ډیره خطرناکي بیماری دوايان دي او ارتر او مایکل هغه یو بل سره خبرې کوي چې اخر شروع سدي نو ارتر وته د هر څه باره کې ووي نو مایکل ورته دا ووي چې تر جیسی خیال وساته او زه به هر سمو دا ټول جنگ ختموم نو ارتر وته ډیر په خفګان سره منه وکي نو هغه ځکه جیسی راشه هغه وته دا ووي چې د ارتر کینسر دی ولې چې کوم دوايان دی کته دا دوايان به د دې مور مچول او د غیم کینسر نو ارتر وته دا چې ما سره ډیر کم وخت پاتې دی نو د دې نه پس مایکل د ارتر نه د یو سړي باره کې تاسو کې چې هغه چرته دی نو ارتر وته چې هغه پس مزه غډیر خطرناک سړی دی نو مایکل وته چې ما سره بل لار شته دغه ځکه دوی ته دروازه وټکیږي او دا بل څوک نه بلکې هغه ایجنټ وي چې هغه په اچانک د شروع کی او هغه دن راشي او هر طرف ته توړ پوړ شروع کی او د دې دوه په منځ کې ډیره زبردست جګړه شروع شي چې سبه لیدل پاغه به یو بل وهل خو اخر کار ورکمن مایکل گیر کی هغه ځکه جیسی رورسی پسټل پلاس خو ورکمن زر په جیسی باندې حمله وکي هغه پسټل ته واخلي خو مایکل زر جیسی ځان سری کی او بهر تیزه سره روزي چلته ارته د دوی انتظار کوي په گاډي کې کینو دا غزه نه وزي ورکمن غور پس ډېر منډي وي او اخره مغي دا غزه نه او تختی مینافورت چې د دې باره کې پته ولګي چې مایکل بیا ژوندې پاتې شو نو خپل سکیورټي ګارد ته आवाज وکړ ورته دوی چې ټیم تیار کړي بل خو چې خار ته ورسي نو ارته د دوی نه بیل شي او غیله یو گاډي ورکی او جیسی او مایکل بیا یوازې را روان شي بل خو روبرټا تم څوکوي چې زموږ د سیستم څوک په پټه باندې استعمالي د شپې په ټیم کې مایکل او جیسی یو کلب تراشي او غي په قسمه نزان کیمرې مخ تراولي او هغه کلب ته چې را دن نشي نو هغه سړی سره چې دغه کمل لوم هغه سره ملو شو هغه ته دا وایي چې د جیسی یو نوې پہچان جوړ کا نو کمل ورته وایي چې زستا مدد ولې وکما نو مایکل ورته وایي چې ما ته پته چې تسکه او کو زه غیر شوم نو ستا باره کې بزوې ما او ستا د پاره بیا د پټېدو زم نوي او دلته ما پسې جنټان را روان دي نو کمل چې دا خبره ورو هغه مجبورن د مدد کولو د پاره تیار شي او لږ وخت کې کمل لاغي پاسپورت تیاری کی او په 30 منټ کې کشته وتل والا دا خو هغه ځکه کې اچانک د مینافورت ټیم والا راورسي نو مایکل لومبي جن ډیر خاموشه سره مړ کی ولې چلته میوزیک شروع وي څوک د आवाज نه اوري هغه نه پس یو بل مړ کی او چې دریم څنګه مړکول والاوي الته خلک د ډز आवाज ووري چې هغه ځکه ډیر خړبړی شروع شي او خلک چغې سوري شروع کی او په هغه ځکه د ایجنټ او د مایکل په منځ کې جنگ شروع شي چې په دې دوران کې یو ایجنټ جیسی چته کی او بهر طرف ته روان وي خو د دې باره کې ارتر مایکل ته وی ولې چې هغه د کیمرې په ذریعہ باندې دغه کس ګوري او هغه نه پس هغه ایجنټ جیسی په یو وین کې واچي خو هغه ځکه د روبرټا ټیم امرو رسی خو مایکل ته پته نه و چې دام دشمن دی او هغه په فوجانو باندې حمله شروع کی او هغه ټول مړ کی او هغه نه پس جیسی د وین نه روباسي چې هغه ځکه ورکمن ایجنټ امرو رسی خو هغه نه مخ کې مایکل او جیسی په یو بایک باندې کینی او دا غزه نه وزي او د سمندر غاړه ته ورسی چلته کشته تلو والاوي نو جیسی مایکل ته وچ ستانه بغیر ز چرتم نه زما چې هغه نه پس مایکل جیسی له دیکور کی او کشته ته ورختا کی او هغه ځکه د ورکمن او د مایکل په منځ کې جنگ شروع شي چې هغه د لری نه په یو بل ډز کوي چې دې سره ګولې ختم شي نو هاتا پای شروع کی خو مایکل پاغه ایجنټ باندې زور ور شي او په زنجیرونو ډیر زیات وخی او اخر کار په سر په وارو کې واغه ورکمن مړ کی بل خو مینافورت د کړکین چې بهر وګوري نو داغه دوه ګارډز پس مکه باندې پراته دي نو هغه چې شاته وګوري مایکل داغه د شاته ولاړو او مایکل بغیر د خبرې هغه باندې ډزو کی او غم ختم کی اوس درې میاشتې پس مونږ ته جیسی خي چې هغه یو نوې ژوندۍ شروع کړې وي خو د روبرټو داغه ټیم پغې باندې نظر وي چې مایکل بوله کله نا کله راشي او دې سره دا کہانی ختم شي دوستانو کو تاسو دا کہانی خو غشوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ